بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو نه مخکې د خپل د بیټک ټي وي چې کوم ټیم دی د دوی شکریا ادا کوم چې دا سوی مرض ده چې ما یې زه دوی سره راوغواړم یو بیان ریکارډ کړو د دې خپل کلي حواله کې د خپل کلي په دغه کې چې یو بیان ریکارډ کړو چې زه د دوی شکریا ادا کړم. موږ د 2013 نه موږ د سیاست ته راوتي یو. کله چې پی ټی آی راغلی عمران خان راغلی دی نو موږ د عمران خان سپیان یو. موږ میدان ته شو څنګه چې هغه د قوم دپاره جنګېږي نو موږ هم د خپل کلي دپاره جنګېږو. موږ کې دومره جنون شته چې موږ خپل کلي له په دغه بیس راوچت شو چې موږ خپل کلي له خدمت وکړو. نو 2013 نه وارې د دې 21-22 پورې چې کلي موږ سره کوم ملاتړ وکړو کوم کوي نو موږ د دغې حوالې سره رالو چې د دوی شکریا ادا کړو چې زموږ په شا باندې حوصله نو موږ به نور هم کارونه کوو. ډېر دغه وشو لکه پکې شته داسې کسان هم پکې شته چې د کلي مفاد نه غواړي هغه موږ پسې پروپیګنډې هر څه وکړل خو د هغې باوجود زه په خپل کلي باندې فخر کوم چې زموږ کلي کې شعور دی او ګوري ښه او خراب هم ګوري چې یو به یې څوک ښه دي څوک خراب دي نو هغوی له ووټ ورکوي. نو په دغه باندې زه د خپل کلي ته سلام کوم مشرانو ته کشرانو ته همزولو ته میندو خویندو ته چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړو او هغه ته پته را چې دوی راوتي دي د کلي خدمت له راوتي دي او صحیح جذبه کې راوتي دي او کوو به انشاءالله چې کلي پورې ژوندي یو د کډي خدمت په کوو. زما د نوجوانانو ته هم دا خواست دی چې جذبه را پیدا کړي ځان کې چې د خپل کلي خدمت وکړو. د مرګه د ژوند هېڅ پته نه لګي خو کم از کم چې د خپل کلي خدمت وکړو د خپلو بزرګانو خدمت وکړو د خپلو زنانو خدمت وکړو د میندو خویندو خدمت وکړو د وروڼو وکړو خدمت. زموږ په کلي کې څوک پردي بالکل نشته یو ځای لره ده چند اوه کسان دي پکې هغوی د کلي فایدې نه غواړي د کلي چې یو ښه کار کېږي نو هغه هغوی نه غواړي خو د هغې پرون چې زموږ کلي هغوی له چې کوم په مخ باندې سپېړه ورکړه نو زه هغوی ته سلوټ کوم داد ول ورکوم چې زنده آباد کار له ورکوي کار له ووټ ورکوي چې کوم سړی محنت کوي هغوی له ووټ ورکوي او چې کوم سړي سره د الله امدادي نو کارونه هم کېږي او الله یې هېڅ چارې پاتې نه راولي. نو زه په خپل کلي خاص کر د نوجوانانو د مشرانو د سپینګیرو د میندو خویندو د ونډ چې زموږ وروڼه دي مشران دي میندې خویندې دي زه د هغوی هم شکریا ادا کوم چې دا پټکې یو ځل بیا موږ له کېښود په سر باندې او موږ به خدمت کوو. موږ ورته سینه لویه ده موږ ټایم هم ورکوو موږ خپلې پیسې هم لګوو. ما سره خپل زما تنظیم چې کوم دی زما تنظیم هم زنده آباد په هغې کې ما سره مشران دي یوت دی هغوی هم دې جذبه کې دي چې موږ دې خپل کلي له خدمت وکړو. او واحد دا یو پی ټي آی پارټي ده چې د مشر نوالې در ورکره پورې د یوت پورې چې دی د خپل جیب نه خرچې کوي. نور موږ یو شی وکړو چې موږ کمیشن مکمل روکو چې کومې کمیشن وي د کمیشن نوم موږ روکو. انشاءالله تاسو په موږ باندې اعتماد کړی دی زموږ عطاالله تاسو پاس کو. عطاالله یو نر سړی دی موږ سره سپیکر دی را دی ازمری دی ازمری دا زموږ ازمري دي دی موږ سره په شا ولاړ دي. پرون چې موږ شکریا له لړو مبارکه یې لړو موږ له داد راکو تکړه شي نه رالو اجتماعي کار ویلکم سپیکر صاحب وایي زه ستاسو اجتماعي کار ته ویلکم کوم. هغه سړی نر سړی دی چې ما له راشي او د کلي کار ماته کېږي زه هغه سړي له داد ورکوم. عطاالله خان زموږ یو نر پښتون دی الله وله چې کوم دی نه بری ورکو د ده به هم تاسو وګورئ خدمت پرې وګورئ که خیر انشاءالله دی به بالکل ستاسو په د سوچ باندې د هغې مطابق باندې به دی راکوزېږي. زه د خپل کلي د طرف نه د ټول علاقې د طرف نه عطاالله ته مبارکي ورکوم او د خپل کلي شکریا ډېر ادا کوم. ما سره الفاظ نشته ځکه چې موږ سره مشران موږ سره کشران موږ سره زنانه هغوی چې موږ باندې کوم اعتماد وکړو. په کلي کې چې څنګه پیل الیکشن وشو داسې یو ځای نه شی فورمن زموږ عزیز ولی دي یو ځای ناست پاس یو ځای ډوډایګانې پرون ټول خلک په یو بل باندې وګرځېدل چې کوم مخالف وو چې یو بل ته ولاړو یو بل له مبارکۍ ورکړي یو بل یې راجوخ کو. دغه یو پیغام دغه یو میسج د امن زموږ کلي ورکو داسې به اړوچته شوي ني. کډی زنده آباد د کډي ځوانان مشران ټول زنده آباد. زه د کډي سپایي یم زه ورته سلوټ کوم د خپلو ممبرانو ته او د خپلو خلکو ته. کډي کلي کې ډېر پرامن طریقې سره زموږ باشعوره خلک دی زموږ خلکو کې کم از کم 95% ایجوکیشن دی که هغه نارینه دي او که زنانه دي فوه دي. زه د خپل خاص کر زموږ چې کوم دا ممبران دي څلورو ماجد لالاجي اصغر خان تیمور سلطان او مظهر وکیل زه دوی ته په دواړه لاسه سلام کوم او مبارکي ولر کوم چې تکړه شي ځوانانو را میدان ته شي او چې د دې کلي خدمت وکړو. پیل پاس پکې نشته پیل پاس دا چې چا خدمت ډېر وکړو هغه پاس دی
بالکل دا زمونږ د کلي دا نوجوانان راوچت شو او تکړه شئ نرانو زمونږ والسلام